آیا طالبان به اصلاح راولي او افغانستان بانک به وژغوري؟ وال سټریټ ژورنال وایي د افغانستان بانک دویم کس یو نړیوال تروریست دی. دوستانو په سلامونو هرکلی کومه. د وال سټریټ ژورنال په خبره تازه لیکنه کې ویلي چې طالبانو یو نړیوال تروریست احمدضیاء اغا چې مشهور په نور احمد اغا دی د افغانستان بانک دویم نفر حیثیت مقرر کړی. د نور احمد اغا په هکله ویل شوي چې هغه د ماینونو د مالي امکاناتو پر برابرولو تورن دی چې دا مهال د ملګرو ملتونو ترڅنګ د امریکا او اروپا په تور لیستونو کې هم قرار لري. افغانستان بانک په هکله امریکا را اچونه کړې او دا باور ترلاسه غواړي چې طالبان له حکومت څخه مستقل دی. امریکا پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د تکنو قراراتو له لوري باید رهبري شي. ادم وامشتاین د اقتصادي چارو کارپو په خپلو تازه څرګندونو کې د وال سټریټ ژورنال ته په افغانستان بانک د نورو احمد اغا ګمارنه د ټولې نړیوالې پر مخ کلکه څپېړه بللې. هغه له خطره ډکه خبرداری ورکوي چې که دا کار د هغه ګمارنه له افغانستان بانک سره د نړیوالې ټولنې تعامل له خطر سره مخ کولی شي.